السلام علیکم دوستانو. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ستوری راشد خان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د جګړې له ناورین د افغانستان په ژغورلو کې مرسته وکړي. راشد خان پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د نړۍ مشرانو په نامه یو پیغام خپور کړی دی چې ګڼو کسانو ورسره بدرګه کړی دی. راشد خان پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی دی: د نړۍ مشرانو، زما ګران هیواد افغانستان له یوه لوی ناورین سره مخامخ دی. هره ورځ سلګونه بېګناه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شهیدانېږي. کورونه، ښوونځي، دفترونه او نور ملي عامه تاسیسات ویجاړېږي. زرګونه کورنۍ بې کور او در په دره سوي دي. لطفا له موږ سره مرسته وکړئ چې له دغه ناورین څخه ووځو. موږ په ناورین کې مه پرېږدئ د افغانانو وژل او د افغانستان ورانول بند کړئ. موږ سوله غواړو، جګړه باید بنده سي. بلخوا بیا د افغان کرکټ لپاره یو بل د خوشحالۍ خبر. افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې ډیر ژر ټاکل شوی ده چې د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره ملي لوبډله به د بنګلادیش د 19 کلونو څخه د کم عمره ملي لوبډلې پر وړاندې 500 ورځې او 4 ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دغه لوبې به د روان کال د سپټمبر میاشتې له 5 نیټې څخه تر 20 نیټې په بنګلادیش هیواد کې ترسره شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.